د ننګرهار په چرګام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په وروستیو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې د رغنیزو چارو ترسره کېدو د دوی یو شمېر ستونزې هوارې کړي او د ژوند په بېلابېلو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. خو د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د پچرګام غځېدلي سړک پاتې برخه لا هم په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه شوې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پچرګام ولسوالۍ اوسېدونکی جانداد خان وایي د صبر له سیمې تر ولسوالۍ پورې د سړک ځینې برخې ډېرې خرابې دي. په اوړي کې دوړې او په ژمي کې خټې د خلکو ورځنی ژوند اغېزمنوي. ښایي موږ دغه سړک چې کوم دی ډېر کڼډ و کپر دی او تاسو خپله په راغلی سړک مو ولیدو دوړې دي انډیواله پوه شوې د کوم چې د کومې ساحې نه چې دا خام دی دې سره موږ سخت لاس و ګرېوان یو د دې سړک د خاموالي د لاسه او چې موږ غواړو د دې مسؤلینو نه چې موږ د سړک ورغوي او پوښي کړي. د دې ولسوالۍ بل اوسېدونکی بختیار بیا په دې ولسوالۍ کې د ترسره شوو رغنیزو چارو د هرکلي ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې دغه سړک د پاتې برخې د جوړېدو چارې ژر تر ژره پیل کړي. په اسلامي امارت په راتګ سره دلته ډېر کارونه شوي دي او دلته ډېر خلک راځي چکر ته راځي زموږ ډېر ښه ځای دی خو چې یو ځل راشي بیا نه راځي. دلته دا لاره ګوري سړک خام دی او بیا زړه نه راښه کوي. سړک پوه شو او زموږ خصوصا زموږ د پچرګام سالې او بیا زموږ کلي بامحل د اوبو غټ مشکلات دي یعنې ډېر مشکلات دي ډېر لرو ساحونه موږ اوبه راوړو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویاند احسان الله عثماني وایي د یاد سړک د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي او د امکاناتو په برابرېدو سره به عملي چارې پیل شي. ولایت ادارې ټول خیریه بنسټونه او مؤسسات او اړونده ریاستونه دای راغوښتي وو په دې رابطه باندې دغه د دغې سړک ارزښت او پیغام هم ټولو ته رسولی او ټول جلب کړي دي. نو انشاءالله دغه موضوع شریکه شوې ده. نو موږ هم دې ته سترګې په لارې چې لنډ وخت کې څومره زر کېږي خدا پاک دې وکړي چې د دغې یعنې بودیجه ورته راوړو لاسته او کار ورباندې شروع کړو. د پچرګام ولسوالۍ اوسېدونکي هیله لري چې د سړک د پاتې برخې په اساسي ډول جوړېدو سره به د تګ راتګ ستونزې هوارې او د خلکو ورځنی ژوند به لا اسانه شي.